دوستانو وخت مو په خیر د نن ورځې درس چې ده 21 لوست ده 21 درس دی په 21 درس کې دوستانو مونږه شخصي ضمایر یا پرسونال پرونومن په اکوزیټیو کې او په داتیو کې وایو مونږ او تاسو مخکې په نومینټیو کې ویلو که فکر می په لومړی ویډیو کې لومړی درس اوس 21 کې په لومړی درس کې یوټیوب کې به تاسو ټول ویډیوګانې کتلې که چا نه کتلې ورته لومړی درس زمونږ چې شخصي ضمایرو کې که فکر می ich du ihr sie es wir ihr زی داتیو دا شخصي ضمایر په نومینټیو کې په چی کې نومینټیو کې دا بس تاسو زده وینو ان شاء الله که زده مونږ نه لاړ سي اوله ویډیو وګورئ او نن ورځ درس دوستانو شخصي ضمایر په اکوزیټیو او داتیو کې ده په دواړو کې ده هم په اکوزیټیو هم په داتیو کې ده تاسو به اوس ډیر مهم درس زده کوئ ځکه دا تاسو اوریدلی زده کړی نه دي اوس به زده کړئ خیر کوشش کوئ چې دا کوم جمله زده کوئ کمنټ کې لیکئ مننه شخصي ضمایر په اکوزیټیو او داتیو کې دي صحیح ده راځو دوستانو لومړی چې مهم شي څخه متوجه اوسئ دغه جدول ډیر مهم جدول ده تاسو به ډیر لیدلی وي لیکن تاسو نه پوهیږئ چې دا د کوم ځای نه په لاس راغلی زه درته اوس تشریح کوم مکمل هم پرې پوه کوم تر څو تاسو نه پوه سئ زه مخته نه ځم صحیح ده ښه متوجه اوسئ موږ او تاسو که فکر می په نومینټیو کې په اول درس کې دا ویلو کنه نومینټیو کې ویلو شخصي ضمایر ویلو کنه دا ویلو تاسو به په یاد وي کنه به په یاد موږ ویلې چې ich معنا زه دو معنا ته ای معنا هغه نارینه زی معنا هغه ښځینه اس معنا هغه ماشوم وی معنا مونږ ای معنا تاسو زی معنا هغوی او بل زی د غټ معنا تاسو دا هم زده کړی وي دا په شخصي ضمایرو کې په لومړي درس کې ویل یعنی په نومینټیو کې کوم شخصي ضمایرو دام پکې څه کړیو دام پکې ویلیو صحیح ده کنه اوس په دې برخه یعنی ګوري د نن ورځې په درس کې منګه په اکوزیټیو کې شخصي ضمایر وایو او په داتیو کې وایو په چیش کې په اکوزیټیو او داتیو کې منګه شخصي ضمایر وایو د نن ورځې درس ډیر مهم درس دی چې منګه په اکوزیټیو کې او په داتیو کې شخصي ضمایر وایو تاسو په نومینټیو کې مخکې نه زده کړي دا مو مخکې نه زده کړي نه په اکوزیټیو او داتیو کې وایو سیده خو متوجه اوسئ دا موضوع بار بار تکراروم چې موضوع باندې پوه شئ سرم په خلاص سیده اوس منګه اول راځو په اکوزیټیو کې یاد وګورئ ما سره یو ځای یادوي ګورئ دې کې چې ډیر مهم ضمایر دي کنه که فکر می د جنسیت پورې اړه لري کې ای زی اس دې ته مې اورنګ ور کړی دلته په دې مینس کې ویني یا ما نارینه لپاره زی د خزینه لپاره اس ماشوم لپاره که فکر می دلته د ویلیو کنه معلومه آرټیکل دی او د لپاره دیو د لپاره د سودام در لا یادونه وزي دا مې درته پنه کړی دي د درس په جریان کې درس په جریان کې دا بیا تاسو پوهیږئ چې دا ولې نارینه ده کنه دی د معلومه آرټیکل دی ده کنه دا خو ضمایر دي آرټیکلونه او ضمیرونه فرق کوي دوستانو آرټیکل چې د جنسیت معلومه یو ضمایر چې د چی کوي د اسم تکرار څخه مخنیوي کوي دا باید تاسو څنګه وي زده وي دوستانو لایف در سره شریک کړئ لایک ورکوي دوستانو مننه راځو دوستانو اوس ګورئ په اکوزیټیو کې ګورئ نومینټیو کې ایخو په اکوزیټیو کې په میخ باندې بدلیږي ته چاته وایي چې ماته زه غوف mich an یو چاته ماته ګوره ich زه mich ماته mir ما سره ته چاته وایي helf mir کومک وکړه ما سره ګوره ich زه mich ماته mir ما سره در سره لیکئ du معنا ته dich معنا تا ته د معنا تا سره ګوره دا په داتیو کې ضمایر دي دا دوه دانې خو زده کوي دا دوه دانې زده کوي دا جنسیت پورې دا ټول کې یو رقم راځي که نارینه یې ښځینه یې ټول که نه ich mich die mir ich په نومینټیو کې mich په اکوزیټیو کې او mir په داتیو کې دو په نومینټیو کې dich په اکوزیټیو کې او د په داتیو کې صحیح ده دا خو هم زده سو اوس راځو د جنسیت د کوم هغه چې ګوره ای معنا هغه این معنا هغه ته این معنا هغه سره این ایم ګورئ دغه نارینه هغه چې د په نومینټیو کې ای د په اکوزیټیو کې په این بدلیږي لکه څنګه چې معلوم آرټیکلونه د په دن بدلیږي همدغسې ای هم په چی بدلیږي په ان باندې بدلیږي دې ته ډیر متوجه اوسئ باز دوستان لکه څنګه چې د په دن بدلیږي همدغسې اوس دا ای په چی باندې بدل سو په این باندې بدل سو په اکوزیټیو کې او په داتیو کې په این باندې بدل سو اوس د ښځینه لپاره په نومینټیو کې زی وایي چې هغه په اکوزیټیو کې هم په خپل حالت پاتې دي تغییر پکې نه راځي لیکن په داتیو کې په ای باندې بدلیږي صحیح ده
زی زی ایه همداسې د بېطرفه لپاره مخنث لپاره اس په اکوزیټیف کې نه بدلیږي لکه څنګه چې دوی ارټیکل نه بدلیږي دس په اکوزیټیف کې په دس پاتې کیږي په نومینیټیف کې په دس وي لیکن په داټیف کې دلته په دم بدلیږي نو دلته هم ضمیر هم په ایم باندې بدلیږي ګوره اس اس ایم په نومینیټیف کې د منګ لپاره ویا لیکن په اکوزیټیف کې په اونس بدلیږي او په داټیف کې هم په اونس بدلیږي دواړه یو رقم دي دا دواړه ویا اونس دا هم له یاده ونه وځي همداسې ایه معنا تاسې euch معنا تاسې ته بل په داټیف کې euch تاسې سره ګورئ ihr euch یا څوک ورته euch وایي څوک چې ایش وایي هغه د euch وایي صحیح ده اوس دلته وایي زی هغوی جمع لپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي او که بېطرفه وي زی معنا هغوی که وایي هغوی ته په اکوزیټیف کې زی ګوره دواړه یو رقم دی لیکن په داټیف کې په اینن بدلیږي په وړو کې اینن صحیح ده او په نومینیټیف کې دا غټ چاته وایي چې تاسو ګوره په اکوزیټیف کې هم په همغه حالت پاتې کېږي زی لیکن په داټیف کې په غټ اینن په اول حرف به غټ وي د دې اینن او دې اینن ترمنځ دا په وړو کې حرف دا په غټ حرف باندې ده دا درنه له یاده ونه وځي دوستان بیا یې درته تکراروم چې ښه هم په ذهن کې هغه سي په نومینیټیف کې شخصي ضمایر ich زه دو ته هغه نارینه لپاره زی هغه ښځینه لپاره اس هغه مخنث یا ماشوم لپاره وی مونږ یا تاسې زی هغوی او بل زی تاسو په داټیف کې mich ماته dich تاته in هغه ته زی هغې ښځې ته اس هغه ماشوم ته uns مونږ ته euch تاسې ته زی هغوی ته زی تاسو ته په داټیف کې mir ما سره dia تا سره im هغه سره ihr هغې ښځې سره im هغه مخنث یا ماشوم سره uns مونږ سره euch تاسې سره اینن هغوی سره او بل اینن تاسو سره دینه خو نور نه اسانه کیږي سیده دا باید تاسو زده تاسو به سره رقم زده کوئ تاسو څنګه ich mich mir du dich dir in im sie ihr es im wir uns ihr euch زی اینن او بل زی اینن تاسو په دې طریقه زده کوئ که چا نه زده کوي په څو طریقو مې درته ویلې اوس راځئ د دې ګټې ته وګورئ چې دا په یو جمله کې څومره ګټه لري شخصي ضمایر ښه متوجه اوسئ شخصي ضمایر صحیح ده ښه متوجه اوسئ دا یعنې څومره ګټه لري په جملو کې تاسو ته څومره شخصي ضمایر ګټه رسوي ګورئ اوس تاسو ته دې ګټه ښیم ښه متوجه اوسئ دې ته دې ګټه ښیم دا یو څو مثاله دي دوی ګټه ته ښیم په فول سکرین یعنې درته لږ ستر کړم ښه متوجه اوسئ اوس په دې اوله جمله کې څه ده ګورئ په دا اوله جمله چې ده دیز نه دیز پورې یو جمله ده دا موږ څنګه وکولی شو چې دومره وړکۍ جمله ترې جوړه کړو دلته ګوره ته اوس وایې die Frau liebt den Mann die Frau liebt den Mann وایي ښځه د سړي سره مینه لري که نه اوس ګوره اوس د فغاو په ځای موږ څه شی راوړو دې په ځای ضمیر راوړو څوک یې ویلی شي د فغاو په ځای دا نومینیټیف کې د ښځینه لپاره موږ څه شی درلوده زیم درلوده که نه زی وګوره زی یعنې هغه ښځه دلته جملې په سر کې غټ لیکل کېږي دې په خاطر غټ هم لیکلی زی لیپت این ګورئ این په اکوزیټیف کې ده وایي هغه ښځه مینه لري چا سره یا مینه هغه سړي سره ګوري یعنی دومره غټه جمله موږ راواخیستله په دومره وړې جملې بدله کړل دا چی ګټه وه دا د ضمایرو ګټه وه زه اوس وایم die Frau liebt den Mann اوس زه د فغاو په ځای چی وایم زی لیفت فعل په خپل حالت پاتې کېږي دلته اوس دن من په ځای په اکوزیټیف کې په این باندې بدلیږي یعنی هغه ښځه هغه مینه لري هغې سره یعنی هغه ښځه لري هغه سره لنډ او که داسې وایي چې هغه ښځه مینه لري هغه سړي سره صحیح ده اوس راځو د دویمې جملې ته چې لږ نور تاسو دې مثال ته وګورئ اوس وایي der Mann liebt die Frau اوس هغه سړی مینه لري که نه یا مینه کوي چا سره د ښځې سره اوس د سړي په ځای دیمن په ځای موږ چې په نومینیټیف کې دې په ځای چې راځي دیمن په ځای دې په ځای ضمیر استفاده کوو ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم تکرار څخه څه کوي
مخنیوی کوي. اوس د دې من په ځای موږ یې لرو که نه لرو چې هغه نارینه. ګوره ایا یعنی هغه نارینه. لیفت فعل په خپل حالات پاتې کېږي. لیفت اوس په دی فراو په داتیف کې په اکوزیټیف کې په چی بدلیږي؟ زی باندې. ګوره اوس موږ داسې وایو لیفت زی. یو der Mann liebt die Frau. دا ګوره دا غټه جمله موږ راواخیستله په یو وړوکې جمله بدله کړله. ګوره د چی برکت و؟ دا د ضمیرونو برکت و. زه اوس وایم ګوره دا جمله او دا جمله یو معنا لري. ګوره دا جمله او دا غټه جمله یو معنا لري ځکه دلته ضمیر نه دی استفاده. دلته ګوره der Mann liebt die Frau. دلته اوس وایم der Mann په ځای لیپ په خپل حالت لیکم. دی فراو په ځای ضمیر په اکوزیټیف کې لیکم. der Mann liebt die Frau. وای هغه سړی مینه لري. زی ګوره لیپت زی یعنی لاند دا جمله وای. اوس راځو دی بل. اوس دې کې داتیو هم ورسره ده. اوس نومینټیو او داتیو د ښه متوجه اوسئ. دلته پورته نومینټیو او اکوزیټیو دغه دا په دې رنګ چې دي دا اکوزیټیو چې کوم رنګونه مې ورکړي او دا سره چې دي دا داتیو دي. صحیح ده. اوس راځو په دې جمله کې. دا جمله در سره ګورئ. دې جمله کې موږ څنګه کوو چې دې په ځای ضمایر استفاده کوو. ګوره دی فراو ما تاسو ته همیش ویلي چې نومینټیو د یو جملې سوبیکټ چې دا همیش شوي نومینټیو وي. دا سوبیکټ دی جملې ده. زه اوس وایم دی فراو چې دی فراو په ځای موږ څه وایو؟ زی. ګوره دی فراو هغه ښځه دی په ځای چې زی یعنی هغه geht mit dem Mann. وای هغه زی سړي سره. sie geht mit dem Mann. نو ihm mit dem Mann په ځای چې ihm وایم. ګوره sie geht mit ihm. بیا وایم die Frau geht mit dem Mann. اوس die Frau په ځای sie وایم او geht په خپل حالت dem Mann په ihm بدلیږي. sie geht mit ihm. ګوره dem Mann دلته چې ده دی په دیم بدلیږي کنه په داتیف کې. نو dem Mann په ځای ضمیر چې کړی څه ihm. die Frau geht mit dem Mann. اوس وایم sie geht mit ihm. لږ خو پوه شوي که ډېر نه یې کوشش وکړئ 2 دفعې دا ویډیو وګورئ هم زده کېږي. اوس زه اوس وایم der Mann geht mit der Frau. ګوره دا اکوزیټیو داتیو جمله ده. دې پورې داتیو د دې خواته نومینټیو ده. صحیح ده. اوس ګورم der Mann په ځای څه ضمیر استفاده کوم der Mann په ځای چې geht mit der Frau. ګوره der Frau die Frau په دې باندې بدلیده. نو زه وای هغه سړی زی د ښځې سره geht mit ihr. ګوره die Frau په ځای چې راغله کنه. مونږ په دې کې چې دې کې په داتیو کې die Frau په دې بدلیده کنه بدلیده. صحیح ده کنه. مونږ وایو der Mann geht mit der Frau. اوس وایي چې der Mann په ځای چې هغه geht sie mit ihr. اوس ihr ګوره زی چې ده په نومینټیو کې زی ده. صحیح ده. په اکوزیټیو کې هم زی ده لیکن په داتیو کې ای ته وړي. ګوره geht mit ihr. وایي هغه سړی زی د هغه ښځې سره. یا der Mann geht mit der Frau. داسې وایو که داسې لنډه جمله وایي. صحیح ده. نو دا چې مونږه شخصي ضمایر په چی کې ویلې ښه متوجه اوسئ. شخصي ضمایر په چی کې ویلې؟ شخصي ضمایر په اکوزیټیو او داتیو کې ویلې. ګورئ دا په اکوزیټیو کې و دا په یاد زده کړئ او دا په داتیو کې و. ګورئ که فکر مې مونږه دې معنا یعنې هغه سړی کنه نارینه کنه دا چې دا معلوم ارټیکل دی نارینه لپاره. خو مونږه نومینټیو کې چې ویل نارینه لپاره هم ویلو کنه. په نومینټیو کې یعنی هغه ګوره لکه دلته چې ده دا اوس په معلوم ارټیکل دی په چی بدلیده. معلوم ارټیکل ښه متوجه اوسئ. معلوم ارټیکل دی په دین بدلیده کنه. نو په چی بدلیږي؟ په این بدلیږي. اوسه په این بدلیږي په هغه کې په اکوزیټیو کې. اوس دغه چې ده په داتیو کې په چی بدلیږي؟ په این باندې بدلیږي. او معلوم ارټیکل چې ده دیم باندې بدلیږي. دا به ستاسو زده وي. اوس زه مثالونه درته کاروم. دا درس هم په ذهن کې پیشکاري کېږي یادېږم. یعنې که نه مو مې یادېږم په اخره پورې درس کښېنئ. سمه ده. ښه متوجه اوسېږئ. اول دغه مثالونه درته بیا که تشریح ګوره زه اوس وایم یو مثال په اکوزیټیو کې او داتیو کې درته زه اوس ګوره زه اوس وایم der Frau. ګوره die Frau نومینټیو کې ده. ګوره د ښځینه لپاره دی و که نه ده دې په ځای دا ضمیر استفاده. ګوره دا ضمیر هم راواخیسته دلته مې استفاده کړه sie. die Frau په ځای چې استفاده کړه sie. لیفت په خپل حالت هم پرېښوده. صحیح ده. اوس dem Mann
د من دلته دا هغه ده کنه اکوزیټیو ده اوس نارینه لپاره د من په چی باندې بلیږي ان ګوره زی لیپت ان ګوره دا جمله م غټه جمله م لنډه کړله همداسې په داتیو کې ګوره دیمن په نومینټیو کې دیمن په ځای چې وایو ای وایو کنه دلته اوس وایو ای ګیت فعل په خپل حالت لیکو اوس ګوره mit der Frau der Frau په ځای موږ چې کو ګوره der Frau دلته دی دا کنه په داتیو کې په چی بدلیږي ای باندې بدلیږي ګوره geht mit ihr صحیح ده دا باید زده وي اوس راځو دوستانو دې کې زه تاسو تمرینونه حل کوم به تاسو به بیخي په سر خلاصي ان شاء الله 100% هم زده کیږي سمه ده راځو دوستانو اول باید تاسو عنوان د دې تمرین چیرې ده پرسونال پرونومن ام اکوزیټیو وای شخصي ضمیر په چی کې شخصي ضمیر په اکوزیټیو کې اوس دلته وای was passt zusammen وای کوم شان سره سر خوري فرض کا یو د چی سره سر خوري کومبینیرن زی وای سره یو ځای کوي اوس ګوري ښه متوجه اوسئ دوستانو زه اوس دلته وایم په دې جمله کې په اوله جمله کې زه اوس وایم ماکس دو نوې کولیګن وای دا نوې همکاره د خوښیږي ماکس تو خوښېدل ته وایي یو شی خوښیږي نوې کولیګن نوې همکاره ګوري دغه ماکس دو صحیح ده دلته نوې کولیګن اوس د دې ماکس په ځای په اکوزیټیو کې د نوې کولیګن په ځای موږ باید دلته چې کو دلته باید اوس څوک ویلی سي دې ځواب چی ده په دې کې ماکس تو نوې کولیګن ته اوس که وایې چې وو هغه مې خوښېږي څنګه به لنډ ځواب ورکوې وو دا ورته وایي ته دا نوې همکاره خوښېږي څنګه وایې چې وو هغه مې خوښېږي دې کې ځواب باید څه وي په دې کې ا به ب س د ا اف ځواب باید څه وي ته اوس وایي یا هو صحیح ده وایي هو هغه مې خوښېږي څنګه به وایي یا ich mag sie ګوره د کولیګن په ځای باندې موږ چې په اکوزیټیو کې د ښځینه لپاره چې راځي زی راځي کنه بیا د کولیګن نوم معنی څه وایي یا وو ich mag sie چې ich mag sie نو ځواب چې سو یا ich mag sie صحیح ده دا به تاسو زده وي یعنی د کولیګن په ځای زی استفاده کړه اوس راځو د دویمه جملې ته په دې دویمه جملې کې اوس وایي چې liebst du den Mann څه ښځې ته وایي چې هغه سړي سره مینه لري اوس څنګه هغه وایي چې نه هغه مې نه خوښېږي نه هغه مې نه خوښېږي اوس داسې نه وایي چې نه هغه سړی مې نه خوښېږي لنډ وایي چې نه هغه مې نه خوښېږي نو ځواب به څه وي دې کې کوم یو دی تاسو په نظر داسې به دا ده دې ده څه ده دې nein ich mag ihn nicht اوس ګوره den Mann په ځای موږ څه وایو این وایو وای نه هغه مې نه خوښېږي ګوره نه nein ich mag ihn nicht ګوره den Mann په ځای موږ څه استفاده کړه این هم استفاده کړه nein ich mag ihn nicht اوس به لږ په وسیز لږ خو هم سر په خلاصوي صحیح ده یعنی ضمیر موږ کوم ځای کې استفاده کړه صحیح ده اوس راځو درېمې جملې ته تا ته څوک وایي چې essen Sie die Spaghetti وایي ته هغه خورې شپاګتي آش خورې essen Sie نو ته څنګه ورته وایې دې ځواب به څه وي دې خوا ځواب وکړي نو ته ورته چې وو زه هغه راخلم وو زه هغه ته اوس یو څوک ته وایي چې آش خورې فرض کړئ هوټل ته تللی ته ورته وو زه هغه راخلم که نه وو څنګه یا ich nehme شپاګتي په ځای ته چې وایې زی وایې یا وو ich nehme sie شپاګتي دی شپاګتي ده ځکه دی شپاګتي ده ښځینه نوم ده نو دلته په اکوزیټیو کې دی شپاګتي په چی بدلېږي زی یا ich nehme sie یعنې دغه نوم نه اخلې نوم په ځای لنډ یو جمله هغه وایي یو ضمیر استفاده کوي اوس راځو د څلورمې ته یو څوک درته وایي چې liebst du mich وایي ما سره مینه لري یو څوک درته وایي صحیح ده liebst du mich ځواب به څه وي څوک یې ویلی شي تاسو کې دا ورته چې نه یا یعنی زړه و نازړې نه یا مینه خو سره لرم او نه لرم یعنی زړه و نازړې ich mag dich لیکن ته مې خوښېږي چې ich mag dich ورته چې لیکن ته مې خوښېږي خو مینه خبرې پرېږده ورته ته مې خوښېږي نه یا
naja. صحیح ده؟ اوس پنځمه جمله kaufst du das Auto؟ ګوره دلته په میخ باندې سوال وسو تا ورته جواب په دیخ باندې ورکړ لاند په لاندو کې د خلاص کړ اوس ته kaufst du das Auto یو څوک ته وایي چې دا موټر اخلي ته ورته جواب ورکړې چې نه ich nehme es nicht زه نه اخلم چې شه ich nehme es nicht صحیح شو یعنی دې جواب شو اوس ته اوس ورته یو څوک ته وایي چې mogt ihr uns وایي تاسې وایي د تاسې مونږ خوښیږو mogt ihr uns mogt ihr uns نو ته ورته جواب کې چې وایي wir lieben euch مونږ تاسې سره مینه لرو جواب یې چې ده سی صحیح ده جواب یې سی ده نو دوستانو دا باید ستاسو زده وي صحیح ده دا باید ستاسو زده وي انشاءالله دې کې خو مشکل نه لري د هر یو هغه دا جملې به ولیکئ څو دفعې به کتابچو کې سره ورسوئ صحیح ده ډېر مهم درس و د تمرین کې دوستانو دلته لیکلي پرسونال پرونومن شخصي ضمیر په چی کې ام اکوزیټیو په اکوزیټیو کې ergänzen Sie وای تکمیل کړئ تاسو تکمیل کوي تاسو اوس دلته موږ جملې وایو دا به تاسو تکمیلوي په چی باندې په شخصي ضمایرو د اکوزیټیو باندې ښه متوجه اوسئ شخصي ضمیر د چی باندې اکوزیټیو باندې تاسو ته شخصي ضمیر درته خودلی اکوزیټیو هم درته خودل کنه که یو ځل ته بیا درته وخم دلته کنه ګوري په دې دلته وګورئ شخصي ضمیر دا په اکوزیټیو کې دغه وې دا هم زده دا خو باید زده سو دا خو یاد سو اوس دا موږ دا تمرین په حالو اوس دلته وای in 4 Monaten په څلور میاشتو کې bekommen wir noch ein baby وای څلور میاشتو کې یو ماشوم موږ راوړو یعنی ماشوم پیدا کیږي د مطلب دا ده in 4 Monaten bekommen wir noch ein baby صحیح ده اوس دې دا جمله ویلې صحیح ده اوس څه وای Es ist ein Mädchen وای دا یو جلۍ ده wir lieben اوس د جلۍ لپاره ګوره das Mädchen اوس موږ په اکوزیټیو کې das په چی د ضمیر چی د څوک ویلی سره د چی راځي جواب فرض کړه دا امتحان ده wir lieben das Mädchen نه وایو اوس دې په ځای ضمیر وایو څه به وایو دلته wir lieben څوک ویلی شي موږ ویلو ضمیر به چی وي wir lieben es دا نه وای درسته wir lieben es wir lieben es ګوره موږ ویلو چې په هغه کې چی و اس زه درته یو دانه تشریح کوم بیا نور تاسو باید خپل ول د ولم اس راوړل داس میتشن په ځای ګوري موږ په دې جدول کې ویلو کنه اس اس لپاره په نومینټیو کې اس او په اکوزیټیو کې هم اس او صحیح ده په نومینټیو کې اس او په اکوزیټیو کې اس او نو دې په خاطر موږ دلته اس راوړل داس میتشن په ځای چې راوړل اس راوړل اوس په یاد چې ولې اس راغی Betum in 4 Monaten bekommen wir noch ein Baby es ist ein Mädchen wir lieben es د داس میتشن په ځای چې ویلې لن وړوکی ضمیر هم استفاده کړه wir lieben es وایي موږ مینه لرو اس هغې سره هغې نه مطلب څوک ده داس میتشن هغه جلۍ ده صحیح ده اوس راځو دلته ګورو دویمه جملې ته jetzt schon یعنی موږ مینه لرو هغې سره jetzt schon یعنی اوس یعنی مخکې نه مینه ورسره لرو اوسه پورې که نه اوس وایي leider بدبختن ist leider بدبختانه ist dann unsere Wohnung zu klein weil زمونږ د اوسېدو ځای چې دی وړوکی دی ماشومه خو پیدا سوه لیکن د اوسېدو ځای هم چې دی کوچنی دی وړوکی دی leider ist dann unsere Wohnung zu klein بیا چې aber wir mögen لیکن موږ خوښوو یا موږ خوښیږي چې مو خوښیږي die unsere Wohnung یعنی دا موږ Wohnung چې دا وړوکی دی اوس د دې Wohnung په ځای موږ ضمیر استفاده کوو ګورې دلته باید څه وایي په ښځینه نوم ده که نه Wohnung دی Wohnung ده نو دلته موږ باید څه راوړو کوم ضمیر استفاده کوو aber لیکن wir mögen موږ خوښوو دلته اوس unsere Wohnung نه وایي دې په ځای ضمیر وایو sie دلته باید څه راوړو sie یعنی موږ لوی بدبختانه زمونږ کور وړوکی دی دا ځای مو وړوکی دی لیکن زمونږ دا ځای خوښیږي زمونږ هغه خوښیږي اوس ځای نه وایو هغې په ځای هغه مو خوښیږي چې هغه نه مطلب Wohnung ده یعنی Wohnung هم خوښیږي sehr ډېر دې بلې جملې ته
und wir brauchen auch او موږ ضرورت لرو همچنان ځکه هم دې چې ته موږ ضرورت لرو wir brauchen auch weil موږ ضرورت لرو چې ته ein großes Auto یو غټ موټر ته هم ضرورت لرو چې wir brauchen موږ ضرورت لرو یا موږ چې غواړو یو wir brauchen موږ ضرورت لرو او همدارنګه ein großes Auto یو غټ موټر ته mein Mann وای زما میړه موخته وای غواړي چې das Auto اوس das Auto په ځای موږ ضمیر استفاده کوو په اکوزیټیو کې دلته باید چې راسي څوک ویلای شي das په ځای دلته باید چې راسي ضمیر چې استفاده کی mein Mann موخته es دلته باید چې راسي es ځکه das Auto په ځای موږ ضمیر استفاده په اکوزیټیو کې mein Mann موخته es das Auto په چی بدلیږي په اس باندې بدلیږي ځکه په اکوزیټیو کې په اس باندې بدلیږي په اکوزیټیو نومینټیو کې یو رقم ده صحیح ده am liebsten schon jetzt وای زما میړه غواړي اس هغه نه مطلب موټر ده am liebsten schon jetzt وای د وسنه غواړي چې کی kaufen وسنه غواړي امینه لري چې هغه موټر واخلي ich kenne وای زه پیژنم ماینه من په ځای اوس ضمیر استفاده وای زه پیژنم خپل میړه اوس دلته وای ماینه من په ځای څنګه ضمیر استفاده کوو ich kenne ګوره په اکوزیټیو کې د من په چی بدلیږي څوک ویلی شي د په چی بدلیږي په اکوزیټیو کې نارینه لپاره یعنی ا په چی بدلی ا په ان باندې بدلیږي ګوره ich kenne وای زه پیژنم in یعنی هغه زه پیژنم هغه نه مطلب څوک ده meinen Mann in دلته راځي چې راځي in راځي ولی in راځي زه ورته په ثبوت رسوم ګوره دلته وګورئ نارینه لپاره ا او کنه په نومینټیو کې په اکوزیټیو کې په چی بدل شو په ان باندې بدل شو دې په خاطر ان راځي ما درته ارټیکل نه ده ښودلی ما درته ضمیر ښودلی وبښئ ما ضمیر مطلب موږ درس نن ضمایرو کې دی صحیح ده اوس یو بل تمرین پکې الو چې تاسو ښه زده شئ صحیح ده دوستانو اوس په دې تمرین کې موږ پرسونال پرونومن امداتیو شخصي ضمیر په داتیو کې اګینسنسي او تکمیل کې تاسو چې شه د خانخالیان ډکی کوي تکمیل کوي اوس ګوره د فاتا وای پلار چې د کوفت اخلي دن کندن ماشومان ته ein Eis یو آیس کریم اوس زه چې وایم زه اوس وایم چې د فاتا په ځای چې استفاده کوم ضمیر استفاده کوم هغه کوفت اخلي او همدارنګه چې دلته باید دن کندن په ځای چې استفاده کوم څوک ویلی شي دلته ده ګوره دن کندن په ځای ضمیر چې په داتیو کې یعنی هغوی ته اینن دلته چې راځي یعنی اینن وای kauft دغه اخلي اینن ماشومانو ته یعنی دغه خپل ماشومانو ته چې ein Eis یو آیس کریم اوس که زه وایم چې هغه اخلي هغوی ته همدارنګه شکولاد هم ورته اخلي څنګه به kauft هغه اخلي این هغوی ته ګوره اوس فاته مو نه ویلې د فاته په ځای چې ویلې ګوره دلته فاته بیخي نوم باندې دلته ضمیر استفاده کړه kauft هغه اخلي این هغوی ته این مطلب څه ده دن کندن ماشومان دي او همدارنګه شکولاد ورته اخلي اوس راځو دویمه جمله تاسې حل کړئ صحیح ده زه اوس وایم der Kellner صفاکار چې ده bringt راوړي der Dame ښځې ته چې راوړي einen Tee یو چای ورته راوړي وایي دغه خدمتګار دې ښځې ته یو چای راوړي اوس زه څنګه وایم چې هغه راوړي څوک خدمتګار هغه راوړي هغې ته همدارنګه یوه ټوټه کیک څه رقم راځو چې هغه راوړي ګوره اوس د کیل نه په ځای وایم چې هغه برنګ راوړي اوس د دا مې نه وایو دې په ځای وایو چې هغې ته په ځای چې راوړو ګوري په داتیو کې ښځینه په چا راوړي په اکوزیټیو کې په زی بدلېده په داتیو کې په چی بدلېږي په چی بدلېده ما تاسو دلته ښودلي وو ګورئ دا ګورئ دلته ښځینه په زی و دلته هم زی و دلته په ای بدلېده دې ته هم باید فکري دا یو نقطې ته ګورئ ډېری دوستان په دې کې غلطیږي دا باید ای دې اوس وایي چې هغې ته راوړي برنګ دلته باید څه راسي auch ein Stück Torte یو رقم تور کیک ده
یو رقم کېږده نو مې تورتې ده وای هغه راوړي هغې ته همدارنګه یوه ټوټه کیک ایه راځي چې راځي دلته ایه راځي اوس هم یاد کړه اوس هم لږ سر په خلاص په زمایرو باندې اوس راځو بلې جملې ته زه اوس هم ich bestelle زه راغواړمه بشتل چې یو شی بشتل کوي راغواړي یا اډر ورکوي که نه ich bestelle زه راغواړم dir تا ته und mir aus خپل ځان ته ein Pizza یعنې زه ځان ته او تا ته یو پیزا راغواړمه اوس زه څنګه وایم چې همدارنګه زه راغواړمه مونږ ته ځکه زه او ته مونږ راځو که نه اوس څنګه وایي چې مونږ ته راغواړم په ډاټیف کې وایي دوه کولاګانې هم راغواړم څنګه به وایي پیزا خو راغواړم اوس څنګه وایي چې مونږ ته دوه کولاګانې راغواړم اوس څنګه دغه مونږ چې د ضمیر په ډاټیف کې مونږ په څه شي بدلیږي مونږ ویا په څه بدلیږي په ډاټیف کې په چې اونز آفرین اوند همدارنګه ich زه بشتلې راغواړم یا اډر کومه اونز مونږ ته څوای کوله دوه کولاګانې دلته چې راځي اونز راځي دا باید له یاده ونوځي صحیح ده اوس راځو درېیمې جملې ته دا جمله ده دا بدون د ضمایرو دلته ضمایر پکې استفاده کوو der Mann وایي هغه سړی چې ده schenkt ډالۍ کوي یا لیږي چې seine Freundin خپلې ملګرې ته بلومن ګلان ورته ډالۍ کوي اوس زه وایم چې هغه ډالۍ کوي هغې ته همدارنګه یوه ګوته هم ورته ډالۍ کوي څنګه وایو چې هغې ته یو ګوته هم ډالۍ کوي اوس هغه schenkt ډالۍ کوي هغې ته اوس seine Freundin په ځای څنګه وایو هغې ته دلته باید څه راسي څوک یې ویلی سي ګوره هغه جدول هم که یاد وي ګوره دې جدول کې ما ورته ویلي ګوره هغې ته ګوره دلته هغوی ده که نه دلته سوري دلته یا هغې ته ښځې ته ده دلته صحیح څو یعنې هغې ته صحیح ده دلته وګورئ دلته باید څه راسي یعنې هغې ښځې ته seine Freundin یا که نه لکه وخت چې دلته ویلې وایي هغې ته همدارنګه یوه ګوته هم ډالۍ کوي اوس دلته وګورئ bezahlt وایي هغه پیسې ورکوي dir und deine Schwester تا ته او ستا خور ته ihr bezahlt dir und deine Schwester die Kohle und ihr bezahlt وایي هغه چې ده ستا او ستا خور د کولام چې اخیستي هغې لپاره پیسې ورکوي bezahlt صحیح ده اوس زم چې هغه همدارنګه ستاسو د خوراک لپاره هم ډوډۍ څنګه وایي او هغه پیسې ورکوي اوس ته او ستا اوس زه څنګه تاسو که نه یعنې تاسې ډوډۍ ته هم پیسې ورکوي تاسو په ځای به اوس څه اوس dir und deine Schwester نه وایم دې په ځای هم چې تاسې und همدارنګه هغه bezahlt پیسې ورکوي تاسې د تاسې د چې ډوډۍ پیسې هم ورکوي دلته څه راځي euch راځي چې euch شپږمه جمله der Lehrer gibt den Studierenden Hausaufgaben وایي استاد چې دی ورکوي شتودیندن د زده کوونکو ته Hausaufgaben کورنۍ دنده ورکوي اوس زه څنګه وایم چې هغه چاته هغوی ته یو ټیسټ هم ورکوي څنګه ورته یو ټیسټ هم ورکوي ورته چې تا نه ټیسټ اخلو څنګه وایي gibt ګوره اوس هغوی په ډاټیف کې په چی بدلیږي هغوی نه هغوی ګورئ دا جدول ته وګورئ ګورئ هغوی په نومینټیف کې زیو په اپوزیټیف کې هم زیو په ډاټیف کې په چی بدل سو اینن باندې بدل وړوکی اینن اوس څنګه وایي چې هغه ورکوي هغوی ته همچنان یو ټیسټ اینن راځي دلته چې راځي اینن وایي هغه ورکوي هغوی ته همچنان یو ټیسټ اوس هم لږ زده شوي ضمایرو باندې پوه شوي چې کوم رقم او چیرته په څه ډول استفاده کیږي اوس هم له یاده نه وځي صحیح ده اخره پورې درس ته کښېنم دوستانو زه یو راځه یم کوشش کوئ چې دا درس باید ستاسو زده شي اوس راځو دوستانو دا تمرین حلو دا ډېر مهم ده دوستانو پرسونال پرونومن وایي شخصي ضمایر په چی کې امداتیف په داتیف کې schreiben Sie وایي ولیکئ تاسو د انتوارتن ځوابونه اوس یو تا ته څوک وایي په ډاټیف کې پوښتنه درنه کوي ګورې خبرې در یو چا سره په خبره په ډاټیف کې کوي
یعنی تا ټول خبرې په داتیف کې درته ورته وی ګیټس اینن دا جمله په چی کې دا برخه د جملې چی ده داتیف ده وی ګیټس اینن تاسو څنګه یاست وی ګیټس اینن اوس هغه ته بیرته په داتیف کې جواب درکې سره کوم ورته وایي داسې وایي es geht mir gut یعنی په داتیف کې د پښتنه ته وکاله بیرته په داتیف کې ته جواب درکې ګور دې خبرې اترم زکی وی ګیټس اینن تاسو څنګه جواب بیرته په داتیف کې درکې ته وایي es geht mir gut es geht mir gut بیا درته وایي wie geht es ihren Vater وای تاسو پلار څنګه دی ته ورته چې هغه هم ښه دی es geht ihm gut ihren Vater په ځای چې es geht ihm gut دلته اوس دا داتیف شو کنه es geht ihm gut هغه هم ښه دی تو بیا درنه پوښتنه کوي wie geht es ihre Mutter وای مور دې څنګه ته ورته چې هغه هم ښه ده es geht ښځینه لپاره چې راځي موټر لپاره دلته خو ام راغی صحیح ده دلته به چې ښځینه لپاره چې راځي es geht داتیف کې به چې راځي es geht ihr gut چې es geht ihr gut اوس درته وایي چې wie geht es ihren Eltern مور پلار دې څنګه دي اوس د جمع د جمع لپاره کوم ضمیر استفاده کوو ته وایي چې هغوی ښه دي هغوی لپاره موږ په داتیف کې څه درلوده ihnen هم درلوده سوای es geht ihnen gut چې es geht ihnen gut صحیح ده es geht ihnen gut بیا درنه پوښتنه کوي wie geht es dir ته څنګه یې wie geht es dir دلته په احترامانه درته پوښتنه کړې وه دلته اوس ملګري په شکل wie geht es dir ته څنګه یې ته ورته چې es geht mir gut چې es geht mir gut ګورئ دې ځواب او دا ځواب یو رقم دلته په احترامانه پوښتنه درنه وکړه ته څنګه دلته ملګري په شکل ته wie geht es ihnen درته wie geht es dir ورته es geht mir gut زه ښه یم ګوره دی په چی بدل شو په میا باندې صحیح ده اوس دلته اوس بیا درنه پوښتنه کوي wie geht es ihnen und ihre Frau ته څنګه یو ستا ښځه څنګه ده بیا ته ورته څنګه وایې چې مونږ ښه یو څنګه به وایې مونږ ته بیا چې راځي es geht uns gut ګورئ دا د خبرو کولو طریقه ده په دې درس کې تاسو په ګرامري ډول سره هم تاسو صحیح خبرې وکوئ څنګه وایي چې مونږ ښه یو es geht uns gut es geht uns gut چې es geht uns gut ګورئ دلته مونږ ښه یو ګوره په داتیف کې به چې راته uns مونږ صحیح ده es geht uns gut دینه خو نور نه اسانېږي wie geht es ihnen es geht mir gut wie geht es ihren Vater es geht ihm gut wie geht es ihre Mutter es geht ihr gut wie geht es ihnen Eltern es geht ihnen gut es دلته ihnen نه sorry wie geht es ihren Eltern da وایي چې es geht ihnen gut بیا وایي wie geht es dir ته څنګه یې es geht mir gut بیا wie geht es ihnen und ihre Frau بیا ته es geht uns gut دا جملې په یاد زده کړئ دا لطفا په یاد زده کړئ څو ځو د فعل سره ولیکئ سمه ده دلته وایي چې im Büro په اداره کې اوس وایي پرسونال پرونومن شخصي ضمیر ان داتیف په داتیف اګینځن سي وایي تکمیل کوي تاسو دلته دوه نفره خبرې کوي یو شیف ده یو چې ده هیر باوا ده او بل هیر شوتس ده صحیح ده اوس دا شیف چې وایي باوا ته چې وایي هی باوا ښاغلی باوا sagen Sie heute bitte یا bitte په مهربانۍ سره هیر شوتس ته ووایه چې ورته ووایه ich möchte mit sprechen دلته څنګه وایي چې زه غواړم دلته باید چې راسي کومه هغه راسي وایي چې زه غواړم د هغې سره خبرې وکړم وایي هغې ته وایي چې زه غواړم چې هغې سره خبرې وکړم څنګه به ich möchte mit ihm reden دلته باید د هغه سره که نه دلته باید چې راسي ihm ich möchte mit ihm sprechen بیا چې وایي und mit او د تاسو سره څنګه وایي تاسو mit په احترام هغه ته وایي که نه mit ihnen او تاسو سره هرباوه möchte ich später auch sprechen او تاسو سره غواړم چې وروسته وغږېږم صحیح ده دلته وایي چې وایي هرباوه ښاغلی باوه sagen Sie bitte Herr Schutz وایي شوتس ته ووایه ich möchte mit ihm sprechen زه غواړم چې د هغه سره وغږېږم بیا ورته وایي چې und mit ihnen او د تاسو سره هرباوه möchte ich später auch sprechen زه غواړم تاسو سره وروسته هم وغږېږم اوس دا هرباوه لاړې دلته شوتس ته چې وایي دې شوتس ته وایي هر شوتس ښاغلی شوتس
د شیف وای مشر چې دی موږ ته غواړي اوس وای چې تاسو سره وغږي mit ihnen sprechen وای هغه غواړي چې تاسو سره وغږي und mit وای زما سره همچنان متاسفانه زما سره هم غواړي چې وغږي und mit اوس څنګه ما سره په داتیف کې mit mir später leider وای زما سره هم وروسته یعنی مطلب غږی بیا اوس وای هرشت ورته وای چې können Sie bitte meine Frau anrufen وای کولای شي چې زما ښځې ته زنګ ووهي und او هغې ته ووایه څنګه وای هغې ته ښځینه لپاره چې شی راځي په داتیف کې und ihr sagen چې und ihr sagen ich komme später وای زه راځم چېرته وروسته زه راځم unsere Freunde وای زموږ ملګري چې دي wollen غواړي heute نن ورځ mit یعنی مونږ سره چیرته لاړ شي نمایشګاه ته لاړ شي mit uns مونږ سره یعنی uns راځي دلته چې راځي uns mit uns ins Theater gehen اوس د اخرنۍ تاسې حل کوي څنګه راځي یا دا هربا ورته چې یا و ګیانه ولې نه mache ich دا کار زه کومه gehen Sie jetzt zum Chef وای اوس ته لاړ شې شیف ته لاړ شې زه زنګ وهمه لیکن ته اوس شیف ته لاړ شې gehen Sie jetzt zum Chef ich muss ja später auch noch zu ihm weil sie هم وروسته هغې خواته ورځم ته اوس ورسه ځکه تا سره اول خبرې کوي بیا نو څنګه وای ich muss ja später auch noch zu هغه سره نارینه لپاره چې راځي په داتیف کې im دلته im راځي صحیح ده اوس درته دا ټول یو دفعه وایم چې تلفظ هم لږ لږ صحیح ده Herr Bauer, sagen Sie bitte Herrn Schutz. Herrn Schutz. Ich möchte mit ihm sprechen. Und mit Ihnen, Herr Bauer, möchte ich später auch sprechen. Wo ist der Herr Bauer dazu? Herr Schutz, Herr Schutz, der Chef möchte mit Ihnen sprechen. Und mit mir später leider auch. Der Schutz, können Sie bitte meine Frau anrufen und ihr sagen, ich komme später. Unsere Freunde wollen heute mit uns ins Theater gehen. Herr Bauer ته وایي چې یا ګیانه mache ich وای دا کار څه کومه gehen Sie jetzt zum Chef وای اوس شیف ته لاړ شه وای زه به زنګ ووهم خو ته اوس شیف ته لاړ شه ich muss ja später auch noch zu ihm دوستانو دا جملې ټولې په یادو زده کړئ یو څو څو دفعې در سره ولیکئ ځکه دغه جملې چې زده شي تاسو خپله ژبه زده کیږي صحیح ده ګرامر هم پکې زده کیږي اوس دوستانو دا چې دا ډېر مهم درس تمرین ده موږ اوس غواړو چې په دې درس کې دې هرې جملې ته چې کو ځوابونه پیدا کو ښه متوجه اوسئ پرسونال پرونومن شخصي ضمیر ام اکوزیټیو په اکوزیټیو کې اون داتیو په داتیو کې اوس دې کې هم اکوزیټیو استفاده کوو هم داتیو استفاده کوو schreiben Sie وای ولیکئ تاسو die Antworten ځوابونه wie im Beispiel لکه څنګه چې په Beispiel کې مثال اوس درته لیکم Beispiel نه مراد دا ده چې اوس وای gehst du mit mir ins Theater وای ته غواړې وای ته ځې ما سره هغه ته ځې چې ورته وای نندارتون ته ځې ته ورته یې چې یا هو nur mit dir فقط تا سره nie ohne dich وای بدون د تا نه بیخي نه ځمه ګورئ اوس ګورئ gehst du mit mir ګوره میا داتیو سو ته چې وایي چې زه غواړم هو زه غواړم فقط تا سره nie ohne dich وای هیڅ کله نه ځم بدون د تا نه اوس دغه مثال ټولو کې کاروو اوس دلته اوس ګوره اوس fährst du mit deiner Freundin nach Paris وای ته د خپل ملګری سره پاریس ته ځې نو ته څنګه ورته وایې چې وو فقط د هغې سره بدون د هغې نه نه ځمه څنګه ورته نه بدون د هغه نه څه رقم به وایې ته به ورته وایې چې یا mit ihr nie ohne sie باید ووایې ځکه Freundin په ځای sie راځي داسې به وایې چې یا وو nur mit ihr Freundin په ځای چې هم وو فقط د هغې سره nie ohne sie وای هیڅ کله د هغې نه بغیر نه ځمه دلته ګوره دا اوله برخه داتیو ده دا دویمه برخه اکوزیټیو ده
ګوره هم داتیو پکې استفاده کوم او اکوزیټیو پکې استفاده کوم دواړه ضمیرونه ایټاتیو ضمیرونه هم استفاده کوم اکوزیټیو ضمیرونه هم پکې استفاده کوي صحیح ده اوس دلته بل جمله جوړم gehen Sie mit Ihren Kindern ins Schwimmbad اوس ګوره دلته ihren Kinder په ځای ته اوس ته څنګه وایې چې و د هغوی سره د هغوی په ځای چې داتیو کې راولې یا nur mit ihnen و فقط د هغوی سره او هیڅ کله او یعنی نه بغیر د هغوی نه ځم یعنی د هغې نه بغیر نه ځم څنګه وایي یا nur mit ihnen nie ohne sie وای و فقط د هغوی سره ځم د ماشومانو سره د هغوی نه بغیر نه ځم ګوره د هغوی سره په داتیو کې اینن راځي لیکن په اکوزیټیو کې بیا هغوی ته چې وایي زی وایي دې ته باید فکر وي ګوره دواړه ضمایر هم استفاده کړه اوس دې جملې کې دلته وایي gehst du mit mir und دلته gehst du mit mir und meinem Bruder ins Kino وای ته ځې ما سره او زما ورور سره سینما ته نو ته څنګه وایې چې و د تاسې سره څنګه وایې یا nur mit euch او بدون د تاسې نه نظم ګوره بدون د تاسې دلته دا دویم هغه راځي اپوزیټیو راځي ګوره دواړو کې euch راځي په داتیو کې هم euch راځي تاسې او په اکوزیټیو کې هم euch راځي ته ورته وایې چې و فقط د تاسې سره ځم بدون د تاسو نه نظم nie ohne dich ohne euch صحیح ده اوس وایي spielst du mit deinem Kind وای لوبه کوي ته د خپل ماشوم سره څنګه وایي چې و فقط د هغه سره څنګه وایي یا nur mit ihm وای د هغه نه بغیر زه اوس د ماشوم په داتیو کې ام راځي او په اکوزیټیو کې اس راځي کنه نو ته به څنګه وایي یا nur mit ihm nie ohne es شپږمه جمله gehst du mit deinem Freund spazieren وای ته د خپل ملګری سره قدم وهلو ته ځې څنګه وایې چې و د هغه سره ګوره Freund نارینه ده یا nur mit ihm وای و فقط د هغې سره خو د هغې نه بغیر نه ځم ګوره په داتیو کې ام راځي هغه ته نارینه لپاره په اکوزیټیو کې این راځي فرق دا ده ګوره یا nur mit ihm nie ohne ihn اخرنۍ جمله به وایو چې fahren euer Freunde mit euch in Urlaub وای تاسو ملګری تاسو سره په اورلاب ته ځي نو څنګه وایي چې و هغه د مونږ سره ځي او د مونږ نه بغیر ګوره دواړو کې اونز راځي ځکه په نومینټیو کې په داتیو کې هم اونز راځي په اکوزیټیو کې هم اونز راځي یا nur mit uns nie ohne uns دا ویډیو به ودروي دا به څو دفعې در سره ولیکئ او ښه به فکر وکړئ چې ولې دا ضمیرونه راغلي دي صحیح ده که بیا پوه نه سئ مانه پوښتنه وکوئ صحیح ده اوس د اخرنی مثال به پکې حل کړو بیا به درس ودرو صحیح ده دوستانو دا چې د امتحان په شکل ده اوس فرض که تاسو شخصي ضمایر په نومینټیو اکوزیټیو داتیو کې زده کړي دي اوس تاسو نه امتحان اخلو فرض که دا تاسو امتحان ده څوک دا حلوي سي ویډیو ودروي دا خپل حل کې که حل هم نه کړل دا بیرته ویډیو پلی کوي زه درته حلوم صحیح ده به سره مقایسه کوي چې تاسو کامیابیږئ که نه کامیابیږئ که چا دغه بریف حل که اڅوای کې کامیابیږي که چا حل نه که هغه نه کامیابیږي صحیح ده اوس ښه متوجه اوسئ زه اوس دا درته حلوم دلته وایي چې der Traummann یعنی د هغې د خوب سړی ergänzen Sie تکمیل کوي تاسو die Personalpronomen شخصي ضمایر im Nominativ په نومینټیو کې اکوزیټیو کې او اون داتیو په داتیو کې په درې واړو برخو صحیح ده راځئ دا مثالونه حلو دا یو بریف ته چا لیکلی ده یو ښځې لیکلی ده خپلې ملګرې ته صحیح ده نو یولیا لیکلی ده چا ته لیکلی کترین ته لیکلی اوس وایي لیبه کترین وایي خوږې کترینا کنه چې یو چاته چې وایي کنه لیبه مینه ناکه وایي لیبه ته وایي کنه سره اوس وایي ich kann es kaum glauben وایي زه دا ډېر لږه باور کولی شم ich kann es kaum لږ ته وایي glauben باور کوم چې شي باندې ich habe وایي ما چې ده meinen Traummann getroffen وای ما چې د خپل د خوب سړی سره چې وکړ ملاقات وکړو کوم یم چې په خوبونو کې راته هغې سړي سره ملاقات وکړو اوس ته څنګه وایې اوس دلته باید شی راسي څوک ویلی شي اوس څنګه وایې چې هغه
په نومینټیو کې راځي کنه څنګه وایي چې هغه ا راځي دلته چې راځي ا خو ځکه چا سره ملاقات وکړو د خپل د خوب سړي سره و څنګه وایي چې هغه چې دی ا ایست چې دلته چې راځي ا ایست هغه چې دی سونت وای ډیر مهربانه دی سونت ډیر مهربانه دی ich habe اوس څنګه وایي چې ما د هغې سره پرون په یو پارټي کې چې یو بل هم سره وپېژندل ich habe اوس پاکوزیټیو ده څنګه وایي هغه سره ich habe ihn دلته چې راځي ich habe ihn gestern auf einer Party kennengelernt seht ihr ich habe ihn gestern auf einer Party kennengelernt اوس دلته بیا چې اوس څنګه وایي چې هغه لري دلته اوس بیا نومینټیو شو er hat دلته چې راځي er hat هغه لري یا er hat mich angesehen وای دلته مطلب لرل نه دلته وایي چې er hat دلته اوس بیا په هغه زمانه کې شو کنه پرفیکټ کې شو er hat mich angesehen واغه ما ته وکتل und ich habe او ما چې ده هغه ته وکتل ich habe ihn دلته باید چې راشي ihn راځي ich habe ihn gesehen ما هغه ته وکتل وای هغه ما ته وکتل ما هغه ته وکتل er hat mich angesehen und ich habe ihn angesehen او ما هغه ته وکتل واو وای څومره ښه وای مونږ پرون پارټي کې یو بل سره وپېژندل وای ما هغه ته وکتل هغه ما ته وکتل وای واو څومره ښه اوس دا چې ورته وای ich habe die ganze Nacht وای ما ټوله شپه mit ګوره mit سره هغه داتیو راځي وای د هغې سره وګډېدلم څنګه وای mit دلته باید چې راشي هغې سره mit ihm چې mit ihm ځکه داتیو ده وای ich habe die ganze Nacht mit ihm getanzt وای ما ټوله شپه د هغې سره ګډېدا وکړله یعنې وګډېدلم اوس وایم چې ich mag وای زما خوښېږي یا زه خوښوم څنګه وایي چې هغه خوښوم دلته اوس څه ده اکوزیټیو ده هغه ich mag ihn so چې ich mag ihn so und دلته اوس څه راځي und وای هغه چې دی څنګه اوس وایي und دلته اوس بیرته نومینټیو شو und er ist او هغه چې دی او خو sehr attraktiv او هغه چې ګوري دوستانو اوس دلته وایي چې und er ist دلته چې راځي er وای هغه چې دی او همدارنګه sehr attraktiv هغه چې د ډیر زړه راښکونکی attraktiv چې ته وایي زړه راښکونکی ihr gefällt وای هغه چې ده خوښ سو د چا زما زیه وای زما ډیر خوښ سو دلته اوس دلته زما ته چې راځي په داتیو کې ihr gefällt mir sehr اوس څنګه وایي چې er hat وای هغه چې ده er hat وای هغې زه کور ته راوړلم څنګه یعنې هغه زه er hat زه ته چې راځي په اکوزیټیو کې er hat mich nach Hause gebracht وای هغې زه کور ته راوړلم und او meine und nach meine Handynummer gefragt څنګه وای چې meine په اکوزیټیو کې und mich nach meiner Handynummer gefragt معنی د تلیفون شمارې پوښتنه وکوله morgen وای سبا ته treffe ich وای ملاقات کوم زه هغې سره په هغه کې اکوزیټیو کې treffe ich ملاقات کوم زه in هغه سره wieder بیا ځلې ich glaube وای زه باور لرم ich liebe وای زه مینه لرم هغې سره هغې په اکوزیټیو کې چې راځي ich liebe in وای زه هغې سره مینه und er liebt او هغه مینه لري ما سره چې راځي mich und er liebt mich اوس دلته څنګه وایي چې زه ډېر خوشحاله یم دلته زه ته چې راځي نومینټیو کې ich bin so glücklich اوس دا څه وایي اوس دې نفر ته وایي د کاترینا ته دا یولا ورته څه وایي وای ما ته زنګ راووهه یعنې مطلب نورې قصې به هم ورسره کوي ruf mich دلته څه راځي ruf mich mal an وای ما ته یو ځل زنګ راووهه liebe Grüße صحیح ده د مینې ډک سلامونه
یولیا ورته ویلي کړي دي. بیا یو ځل درته لولم بیا درس بندوو. سیده Liebe Katharina, ich kann es kaum glauben. Ich habe meinen Traummann getroffen. Er ist so nett. Ich habe ihn gestern auf einer Party kennengelernt. Er hat mich angesehen und ich habe ihn gesehen und wow. Ich habe die ganze Nacht mit ihm getanzt. Ich mag ihn so und er ist auch sehr attraktiv. Er gefällt mir sehr. Er hat mich nach Hause gebracht und mich nach meiner Handynummer gefragt. Morgen treffe ich ihn wieder. Ich glaube, ich liebe ihn und er liebt mich. Ich bin so glücklich. Ruf mich mal an. Liebe Grüße, Julia. اوس دوستانو دې درس په اخر کې یو څو جملې دي چې دا ډېرې مهمې جملې دي. ښه متوجه اوسئ. نورم درس ختمیږي، دا درس هم ختمیږي. دا جملې باید تاسو په یاد زده کړئ. دې کې شخصي ضمایر په اکوزیټیو او داتیو کې دي. صحیح ده؟ پرسونال پرونومین دي. ګورئ تاسو باید دا زده کړئ دا جملې. ګورئ دلته اوس وایي siehst du das Auto؟ باید دا موټر ګورئ ته ورته څه وایي؟ nein ich sehe es nicht. د auto په ځای هم څه ویلې؟ دلته هم پکې ضمیر هم ویلې. siehst du das Auto؟ nein ich sehe es nicht. بیا ورته وایي verstehst du den Lehrer؟ nein ich verstehe ihn nicht. بیا وایي brauchst du das Handy؟ nein ich brauche es nicht. siehst du die Tasche؟ nein ich sehe sie nicht. Kaufst du den Computer? Nein, ich kaufe ihn nicht. Magst du die Suppe? Nein, ich mag sie nicht. Kennst du das Restaurant? Nein, ich kenne es nicht. Bezahlst du die Getränke? Nein, ich bezahle sie nicht. Trinkst du den Kaffee? Nein, ich trinke ihn nicht. Liest du die Bücher؟ nein ich lese sie nicht. دې کې مهم څه و؟ لکه اوس وایي د هغه په ځای den Lehrer په ځای ihn استفاده کړه، das Handy په ځای es استفاده کړه، den Computer په ځای ihn استفاده کړه دلته، او د Tasche په ځای sie استفاده کړه. دې کې د Suppe په ځای هم sie استفاده کړه. په دې جمله کې das Restaurant په ځای es استفاده کړه. صحیح ده؟ ضمیر هم استفاده کړه. د Getränke په ځای دلته هم sie استفاده کړه او den Kaffee په ځای ihn استفاده کړه. صحیح ده؟ ضمیرونه مې استفاده کړه او د بیوخه په ځای هم موزي استفاده کړه. دلته مهم دغه ضمایر دا جملې په یاد زده کړئ. پوښتنې او ځوابونه دې سره تاسو ژبه زده کیږي. څو دفعې دا ولیکئ. صحیح ده؟ دغه چې دي هم په اکوزیټیو هم په داتیو کې ضمایر مونږ ویلې. صحیح ده؟ نو دوستانو دا چې په اکوزیټیو کې و دوستانو څو نور جملې هغه ما نه دي لیکلي، نور هم ستاسو په داتیو کې، خو بیا درس ډیر وګړي. دا ویډیو هم دومره بس ده. دا ویډیو به تاسو ته یوټیوب ته جګوم دوستانو، او کوشش کوئ چې هم کتل حتما کمنټ ورکړئ چې زه پوه شم څوک درس ګوري څوک نه ګوري. مننه او من الله توفیق. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.